د نن ورځې تازه او وحشتناک خبر: طالبانو د ملي بیرغ پر ضد د کمپاین په ترڅ کې خوستیان توهین او شکنجه کړي. دوستانو په سلامونه او نیکو هیله مو هرکلی کوم. هیله ده چې روغ جوړ به یې. طالبانو د ملي بیرغ پر ضد د کمپاین په ترڅ کې خوستیان توهین او شکنجه کړي. تاند د وسلوالو طالبانو په ختیځ ولایت کې د افغانستان د ملي بیرغ پر ضد د خپل کمپاین په ترڅ کې د هغو فعالانو د سرونو ویښتان وخریل چې ملي بیرغ یې هسک کړی وو. دغه راز په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي عکسونه ښیي چې د افغانستان ملي بیرغ څیرې کړی او ټوټې یې فعالو ته په خولو کې ورکړي دي. د محمد منیب ابراهیمي په نامه د فیسبوک یو کارکوونکي په خپله فیسبوک پاڼه د دوو هغو کسانو عکسونه خپاره کړي چې وسلوالو طالبانو یې سرونه کل کړي دي او د افغانستان د ملي بیرغ ټوټې ور په غاړه کړي. یو شمېر کسانو داسې عکسونه هم خپاره شوي دي چې زور سره د توبې ایستلو لپاره پرې غوږونه نیول شوي. ابراهیمي له عکسونو سره لیکلي: خو سم د شنو پنجابیانو غلامانو ولکه کې دی، ته خدای دا په کوم کتاب کې راغلي؟ د اسلامیت شو، انسانیت شو، پښتونولي شوه. آیا په واقعي دا د اسلامي امارت په مشرانو غږ کوو چې د خدای په خاطر وکړي د درېدلي ولس سره بنپاتې او ټوله نړۍ ته رمباړې وهي چې دا 7 میلیارده ولس پیسې را خلاصې کړي؟ د بیرغ د چا ده؟ همدا ولس ده که د بل چا ده؟ د فیسبوک یو بل کارکوونکي شاهین منګل د یو کس له عکسونو سره لیکلي: د بیرغ د مینې انجام نقیب الله زنان سره غیر اسلامي او غیر انساني چلند کړی. د خوست او پکتیا لپاره د پخواني جمهوري نظام والي محمد حلیم فدایي په فیسبوک پاڼه د څو کسانو عکسونه خپاره کړي. ورسره لیکلي: طالب د هغو ځوانانو چې د ملي بیرغ په اړه یې پوسټونه کول، چارواکي ملي بیرغ سري کړی، په زور یې د بیرغ ټوټې پر خولو کړي، ورته ویښتان یې پرې خریلي، موبایلونه یې له خولې ورکړي دي. فدایي وایي چې د مسلمانانو عبرو تویول او د قتل برابر دی. الله تعالی قسم کړی چې د کعبې له عزت څخه د مؤمن عزت ورته ډېر محترم دی. د افغانستان ملي بیرغ چې تور، سور او زرغون رنګونه لري، په محراب، منبر او طیبه کلمې سره ښکلی شوی، نه یوازې په افغانستان کې په میلیونونه مینوال درناوی کوي، بلکې تر کراچۍ پورې د پښتونخوا یې هم خپل بیرغ ملي ګڼي.